यो مشهور واقعه ده. هغه تاسو خلق هم کله کله وایي چې د مولیانو منصور په دار خېجولی اوس نور په 16-15 یی که نه یی یا په پوی یی که نه یی خو مولا ملزم کولو د پاره یو هربم ساتلی ده چې مړه دا مولیان هغه خلق دی چې منصور په دار خېجولی. د منصور واقع داوا دا یو ډیر لوی جلیل القدر بزرگ او د استغراق فی الله راغلی د ټوله زندگی صرف او صرف محبت د پروردگار عالم ګرځیدلی. نو استغراق فی الله مقام ته چې سړی ورسی هغه ته بیا بل څه نه ښکاري، هر طرف ته چې ګوري سوا د الله نه د هغه په نظر کې بل شی نه راځي. نو منصور د استغراق مقام ته چې ورسېده نو ځان ته چې کتم خدای دی، که مخامخ ګوریم خدای دی، که پاس ګوریم خدای دی، که لاندې ګور چرته چې ګوري وایي جدر دې کتا ہوں ادھر تو ہی تو. نو ځان ته چې کتلی دي نو ځان یم خدای. نو د ده خولې نه ان الحق ټکی ووت. ان الحق معنا دا ده چې زه حق یم. علماو راونیوه چې ته خدای خو نه یې. دی هغه پردو ته رسېدلی چې د هغې خبره نه اورېده او نه د هغې جواب کول. ډېر ورپسې شو خو د ده په خوله بل اواز نه راتلو سوا د ان الحق. نو یو سړی چې ځان ته خدای ووایي نو په دارالاسلام کې د هغه حکم دا دی چې د هغه د سر قلم کړی شي. اندرون چې هر څه یې هغه به وي، لیکن په اعتبار د قانون سره د ده حکم دا دی چې د ده سر د قلم کړی شي. آخو ملکو اسلامی مملکتو پاکستان غوندې ملک نه و چې ان الحق څه چې ځان ته ووایي چې زه اوس اسمان نه راکوشم خدای هم تا دپاره په قانون کې څه سزا نشته. خیر دا پته به هر چاته د قیامت په ورځ لګي. مونږ ته به په خپل ځای کې پته لګي چې زمونږ څومره وس دی او مونږ هغه نه یې کړي، او حکمران طبقې ته به په خپل ځای کې پته لګي چې د دوی څومره وس دی او دوی نه یې کړي. هسې که تاسو نن کتلي نو دا 8ویں ترمیمي بل چې منظور شو نو ټول ملک پې ډېر خوشحال دی. او دی وی چې تاسو وګورئ دا 8ویں ترمیمي بل چې منظور شو دا د اسلام د راوستو دپاره ړومبی قدم دی. چا کتلی دي نن؟ زه خو ځکه وایم که نه چې توره ږیره مې شوه سپینه زه حیران یم چې رحمان لا نه عاقل شو نه بالغ. دوی نن دا ویلی دي چې دا 8ویں ترمیمي بل منظورېده دا په ملک کې د اسلام راوستو دپاره ړومبی قدم دی. نو 9 کاله بې قدمه تېر کړه، اوس به انشاءالله 9 کاله ړومبی قدمي، 9 کاله به بیا دویم قدمي، ورپسې 9 کاله به بیا اسرافیل علیه السلام شپېلی وغږي، قیامت به برپا شي او په پاکستان کې به اسلامي نظام رانشي. دا تسلی لرئ. نو چې اوس یې ړومبی قدم شه نو چې دویم به بیا کلی یا دا د دوی خبرې دي. اسلام په ملک کې راوسته دا د یو ګنټې کار دی، یوې ګنټې. په یوه ګنټه کې به د ټول پاکستان نظام او قانون صرف او صرف قرآن دی. والله العظیم
कहेस हिच पकिश्ता लोह खबर सिर्फ दादा چې د پیرنګي قانون لري کړه د ملک فیصله په قران شروع کته قران فیصلو سره د پاکستان چلیږي نه چې د قران فیصلو سره پاکستان نه چلیږي بیا د پاکستان وجود رحمت نه دی بیا د دې وجود لعنت که د قرآن فیصلو سره د پاکستان قوم چلیدی نشي دا بیا غل دی گندگی دا مرداری دا بیا ملک نه دی عزیزانو سو پوری چې د پاکستان د عوامو تعلق دی زوام عام خلق خو پریدا ستا د ټي وي او د ریډیو ډمانم چغې وایي چې په دې ملک اسلام راتله پکار دا خو به ما اورېدلي که نه ډمانم لګیا دی ښځې هم لګیا دي چې د ملک قانون اسلام پکار بله خبره ده چې د اسمبلی ممبره که خاندي مې اخبار کې راشي چې پلانی ممبره بله ورځ به م لیدلی وایي دا به ملا د چا ښځه او د چا به موري مورې ټولې دنیا وکته چې خاندي لګیا ده خلک پې مزې اخلي شرمېدله نالت شه په داسې ښځو نالت شه په داسې قوم نالت شه په داسې ملک چې د چا د ملک د تقدیر فیصلې داسې پلیتې ښځې کوي داسې څه خبرې روټي خلاص قوم یې چاله سن وړی په خوله کې ورکړې چاله سن وړی ورکړې ده په خپل خپل ځای باندې اخته یې په نوړو غویله چې گیا وا چې ته ورته راشه غویه چرګ مې حلال کړی وې خوره په ایمان وې درته به وګوري غویه چې شنه جوار دې ورته اچولي مونږ خو غویان یو جوار یې راته اچولي دي مونږ په جوار راشه که نه چرګان پلو دي هغه مونږ هغسې د چا د ملک د تقدیر فیصلې چې د هغه ښځو په لاس کې چې سرتور سر او بربنډه سینه د هغې فوټو ټول ملک او ټوله دنیا ګوري هغه هم څه ملک زما عزیزانو عرض دا و چې نن کوم بحران نه زمونږ ملک تیریږي لګیا دی دې نه دې بدتر نه بهتر کېدو امکان نشته د بدتر کېدو امکان شته ښې ورځې په مونږ راتلل ښه ورځ زه هغې ته نه وایم چې د کوم ملک بلډینګونه ډېر اوچت اوچتي او نه ښې ورځې زه هغې ته وایم چې قوم د قوم ته الله پاک د زړه سکون نصیب د زړه اطمینان ورته نصیب کی ښې ورځې زه هغې ته وایم او نن ملک د ملک الله د زړه سکون او اطمینان چاته نه دی نصیب د زړه سکون او اطمینان سوا د الله د رابطې نه والله که په بل شي الا بذکر الله سوا د الله د ذکر او د هغه د ربط او د تعلق نه په بل شي کې اطمینان او سکون د زړه چې دی دا نشته عرض مې دا کولو چې منصور علماء راونیوه چې تا ان الحق ویلی دي ستا سزا دا ده چې ستا سر قلم کړي ویل ټیک ده سر یې ترې پرېکو په کومه رسۍ چې د ده غاړې ته اچولې وه هغه رسۍ هم چغې والې ان الحق په کومه لاره چې د ده جنازه وړه هغه دیوالونو هم چغې والې چې ان الحق دې ته وایي استغراق فی الله شیخ شبلی لوی ولی او بزرگ دی هغه نیمه شپه ده خدای ته التجا کړي وایي شیخ شبلی سوال کرد بدر حضرت کریم
मंसूर चिरा बदार कर दिए रहीम। खुदाया दा मंसूर दे पदार वले ओखे जोलो द खुजान ता खुदाय नो वेली आवाज वर्तोश चे मंसूर पदार मंसूर बूद वाकिफ असरार सिर दोस्त। मंसूर बूद वाकिफ असरार सिर दोस्त। हर कस के सिर्रा फाश कुनत ई सजाए उस्त। मंसूर तैयार दयारे राजुना खुद और दयारे राज फाश द इश्क कानून दाद चिपट बई खकारा बनी दारशी खपल खपल कवानीन द इश्क कानून दाद दा बपटी द मीने कानून दाद दा बपटाई खकारा बनी चगे बनो है चाला जो पपलानी में ने मां चगे बनो है खलक बना खबर है पाइशक के बत्ता द पतंग शागिर्द पतंग बेजने शेख सादी वही चे आए मुर्गे सहर इश्क से परवाना बियामूज कान सोख तरा जान शुद व आवाज नयामद ई मुद्दइया दर तलबश बेखबर आनन कानरा के खबर शुद खबर अशबाज नयायद ऐ मुर्ग सहर इश्क से परवाना बियामूज कान सोख तरा जान शुद वो आवाज नयामद ओद सहर चरगा कप इश्क की दिचा शागिर्दी कुल वाड़े नो द पतंग शागिर्दी का पतंग तो गोरा कान सोख तरा जाल शुद वो आवाज नयामद सहर गोरा दरणा लांदी डीरी प्राती द पतंगान शमा गोरा बेख की डीरी प्राती द पतंगान आवाज चाम नहीं और माशुका ची उगोरी वलराश जान पे सती की आवाज चौकवान अजीजानो इश्क कानून दाद चिदा बपटी खकारा बनी ब्याद इश्क कानून दाद चित्त मजाल न लरे चित्त बला माशुके न चरता खपाउन शे खफगान को सवाल न पैदा जका माशुके न खफगान बआला की चे तो शायक द रोटाए द चाय द पैसो ब्या माशुका चूंकि बरारास लगावी द जड़ सारा राबताए बरारास ताल्लुक लरी दड़ दन नागा नुक्ते सारा खफगान को पके सवाल न पैदा उस मुंगा होगा अलगदा पढ़ाने सड़ा खुस्ता डेर दोस्तों स्वर सरन से राजवेल रेखा है वाले वर्गले उमा द छे साथे उनको द रोटाई साथे उनको द जोए वादे ओ माते उन्हें पदे के खपा और दा होई शक न दे करना रोटी खलास बचिया दा मीना न दा करना यो सड़े स्ता ख्वाख दे तो वाला वरा गयो चाय मैं साथे दरता उनको द दे दा माना ची तबते खपशी न तो खुद चाय यार वेकन द दे दा सी मिसाल दे बादशाह रोटाई करे हो दालो खलक रा गुख्ती इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह पके रहो को अचरा गए दासे द मुलातो पजामो के रा गए
نورو ته به بادشاه ورغاړې ووتو ځان لکه دلته زمونږ صدر صاحب چې راځي تاسو وګورئ دا کم خلک چې وغواړي ایرپورټ ته یا روټۍ ته دوی د 3 ورځو نه د خانک سنډې ځان ته نیولي او دا ځان پې ریګمالۍ را ریګمالۍ او په دغه ورځ ځان ښه برابر کړي. امام ابو حنیفه هغه د ملاتوب په جامو کې ورغی بادشاه ورته راپام نه سي هغه چې څوک مولا دی هغه هو دا خو لباسي روټۍ ده واپس راغی او لویه جوبه یې واچوله او لوی پټکی او امسا یې لاس کې ونیو را روان دی چې ور خاموش شو بادشاه ولا راپاڅېدو چې امام ابو حنیفه راغی ورغاړې ورته په خیر راغلی صاحب دلته کښېنئ دلته کښېنئ روټۍ چې کېښوی شو نو امام صاحب دا لستوڼی داسې ویستو پاتالو کې لستوڼی داسې داسې بادشاه ورته راغی صاحب دا ولې دا خو زما روټۍ نه ده د لباس روټۍ دا لباس مې چې نه واغوستی چې رالم تا راته ستړي مشي مو نه کړی چې دا لباس مې واغوسته او رالم ته راغاړې وتې نو دا زما روټۍ نه ده د لباس روټۍ نو زمونږ زمانه خو عجیبه لباسي زمانه ده او ستا یارانه او دوستانه دا هم لباسي دا به تاسو ومنئ زما څومره زمانې نه چې زما تقریرونه تاسو اورئ ما خولې نه به هم د دوست ټکی هم نه اورېدلی اشنا واقف وغیره وغیره دا وایم او دوست ټکی ما خولې نه به تاسو چېرته نه اورېدلی ځکه چې زما په نیز د دوست کم تعریف دی هغه نو په دې خپله زمانه کې زه وینم نه یو اشنا او ډېر واقف ما نه تر اوسه پورې په دې خفه دی وایي ستا د زوی واده و ما ته دې کارډ نه ورالېږي نو ما ورته ویل ما ډېره ښه ده شکر دی چې یو نه خو خلاص نن سبا چې څوک در نه ځان خفه کړي شکر وباسه یو غم نه خلاص ځکه دا ټول غمونه دي خدای په راستۍ که دا سړی درته راشي چې بلا دې واخلم یو به راځي وایي به بلا مې واخله بلا دې واخلم والا نشته مال یو نه خو خلاص ما د زوی واده کې کارډونه کړي نه وو نو زه تاله مې درلېږلی څه زه خو د کارډ دشمن یم په کارډونو د ودونو پیسې لګول دا د شیطان پاروا دي ما دا کار کړی نه یو سړي ته مې ته به راځې وي جي کارډ ماډ ما زما دا خوله د کارډ نه خرابه ده څه زما مور مړه وه ته نه وې راغلی بی خبر نه ومه وی ما چټ درلېږلی و ما دا دې بل ظلم کړی سنت طریقه وګورئ چې د مړي خبر ګرځول دا په اسلام کې څنګه دي مړی پروت دی منشیانې کېنولي دي صاحبه فلاني ځای له چیټی 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 چاله راغونډ دا تپوس هم چلې کړی مور دې مړه وه زه نه وم درغلی شکر دی بل نه هم خلاص زه چې مړ شم بیا ماله مه راځه ما کې مړی وشي ماله مه راځه قانون دا دی مړی وشو دومره خلک به خبرې چې قبر وکړي او د محلې او ګاونډ او خپلوان او عزیزان دومره چې خالی جنازه قدرې وکړي بس د دغې نه پاخوا صاحب په اخبار کې فوټو ورکړي دا مړ دی په ریډیو باندې اعلان دلته یو سړی و مړی پکې شوی صاحب د مړي غم ورسره نه و اله ریډیو سټیشن ته ټلیفون وکړئ چې ډت شوی دی پلاني ته ووایه ډت شوی دی پلاني ته ووایه ډت شوی ډت معنا مړی شوی ا دې هلکانو ته ډت بیا جوړ دا رښتیا ډت دا سړیتوب دی سردار کونین صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سخکل قانون مڑے وشو دومره به اشاره چې قبر تیار شي کفن تیار شي او د محلې خلق را جمع شي او جنازه یې وشي بس د دغې نه په اخوا د مړي څارول حرام او ناروا دي ځکه د مړي دوه حالت دی سردار کونین صلی الله علیه وسلم فرمایي دا مړی به یا ښه یا به بد که ښه قبر د جنت باغچه ده
ملائکی ورته انتظار کوي زره ورواستو که خرابی مرداره تیکه ده د اوږو نه یې غورځوه چې پناه شي او دا بوی ورک شي خیال مرا دغومره قدرې به مړی ایسار نو عزیزانو نن مړو نه تاسو وګورئ په خپله څوک خبر شو دعا ته راله دعا یې ورته وکړه ختم یې دا ډېر ښه کار لیکن دغې نه پاخوا زیاتې دا ناجویز واده دی بس آخو پرېږده آخو زمونږ د سړیتوب سره څه کار نشته نو زمونږ ودونه به څه د سړیتوب آخو پرېږده عرض دا و چې دا عشق نه دی عشق قانون دا دی چې دا به پټ د رسول الله صلی الله علیه وسلم معراج د شپې شوی قرآن کې راځي سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام شپوا لیلا لیلن کی تنوین د پاره د تقلیل دی د شپې په یو پک د دې ډېر اسرار او رمایز دي خو یو سر پکې دا دی چې دا معراج د شپې ولې کېده په کارو چې د ورځې رسول الله صلی الله علیه وسلم په براق سور وی او ابو جهل وغیره دې ټولو کته چې دا د اسمان ته روان دی نو دوی به ایمان هم راوړی په کار دا د شپې ولې وشو نو او یو بزرګ وایي چې اللیل للعاشقین ستر شپه د عاشقات تدوم کاش عاشق وایي چې ټول عمر شپه شپه اډ ورځ راتلی ځکه چې د عاشق او د محبوب وصال چې دی هغه په شپه کې کېږي نو معراج هم څو معامله د مینې او د عشق وه او د عشق قانون دا دی چې په پرده کې وي نو لہذا معراج ځکه په شپه کې